زما نوم رفتار دی چاله مې لکه د مار دی خوی مې د خامار دی سورلۍ خېجول زما کار دی دې خوا دې چانچي ته خېجه وایټ کوبرا ته خېجه او نور هسې ډوزمار دی زما نوم منیر خان دی او رکشه را سره تیز رفتار دی وړم به دې مکمل د اپسول هغه ټپوس دی دې نه واوړه دې خوا دې شین لال ته وخېجه لکه په اپسوله کې چې روان یې زما خبره واورئ خبرې ته پرېږده مړه ته راځه ته مطلبي کار مطلبي موټه شو مړه بل مطلبي کار شته دی هلکه زما سوالې مه چوته خدای ګوشي دلته خلاق پاک هلکه روژه د دماغ به نه خرابې قسم په خدای ګوره شپه به دې کوم دې خوا راځه زما سوالې ده زما دې خوا راځه دې خوا خدای پاکه زما خبره خو خوشې شیه ولې څه ته وایي ظالمه تاسو زما خبره واورئ ظالمه په 50 رشتو کې راته د یوې ښه وکړه ویل موږ د زور تایینو نو په کلي کې خو ټول منافق دی راو ما یې سړک له وځه څو پته شیطاني ونه کړي چې ویدینې چې څنګه سړی دی او تاسو زما نه څه جوړ کړه مسلمانانو واده نه دی کړی کوششه دویم واده کومه دویم کې زه بیا خو زه به ته دا واده وکړه څنګه یې وکړه السلام علیکم ځارکه خدایه پاکه چیلۍ خرڅه کړه او چینچي واري بیا رسنه نه دي خبره زما خو یار څه لوټ کړه په 50 زرو کې یوه ښه کړې وه نو ما وې راشه سړک ته ولوځه کو چېرته دې وینه و چې لکه سړی خدایا دی نو که په دې کې یې ولیدمه نو ما نه خو یې بیا یا جوړ کړو وایرل بشي خو زړه به رالی و چې ملګرو اوس خو مې ورته ناته مې وویې که نه د روژې زبرګه میاشت ته دا ویډیو راله وایرل کوي مړه ډېره مننه به ډېره مهرباني به د ویډیو لکه هوا ورکوي پاروي ته وخېجوي ټیک ده هلکه خوش انسانه دا اخرنی ټایم دی دې رزق ته کښېنه او دوا وغواړه زه درانه لا بس 1 منټ صبر وکړه درلم به دا ویډیو کمپلیټ ته ده ښه څه په خروم سر دی یاره ته هم دا موبایل بند کړه دوا وکړه ټیک ټاک ته څوک نشي جوړولی یاره مشرانو نه که خدای مې نه خطا کوي جومات استاد ته رنګ راغلی نه جومات استاد ته رنګ نه دی راغلی زدران لالا دا زموږ د ګلزو ټیک ټاک لګولی دی 3 منټه مې مخکې ماته کړه حقه وشوه اوس به دې خوښ شه دغه مخامخ شوی یم درته دا دی Oh no! آنگ والا بیجلی خود غرق و تباه کا یا مرحبا سا ایرو ردا لکم قسم سلام یاره دې درته خلیفه ښودلی وایي هر ځای کې دا ټکی استعمالوه نو ته په دې معنی پوهېږې چې خلیفه ته ښودلی نه جي نه خدای شته که پوهېږم پرې خو بس خړ لفظ راته ښکاري نو هله خدای دې په نیکۍ که خدای دې غرق نه که د چا د نیا نوم به در باندې والي صحیح سلام وکړه ښه جي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته یاره جي یو تپوس وکړه وکړه ولې داسې غوسه یې زما نوم رفتار دی نسوار لګول زما سوچه کار دی او چې کله را سره نه نو دماغو کې مې بیا شنګار دی او که ته څه کش کړپ کې نو دې ګوټ کې مې تاسو وړوکې غوندې کار دی ستا سره بحث کول د خرو کار دا خر دې چاته وویې ځان ته مې وی جي څنګه دې ځان ته وویې خر دې ماته وویې ځان ته مې وویې یاره جي ګوره غوسه مه کوئ روژه د خیر زما په خیال سره نسوار کې که نه نسوار سوچه نسوار کوم که نه اوس دا دی اوس راپاسېدم اوس غالبا چې 14 کالتوس مې ریډي تیار کو کې مې خو د روژه ماتي له او څو ګنټې خوب دې پکې وکړو یاره الحمدلله تقریبا 12 غنټې مې پوره کړه په روژه کې په روژه کې په خوب کې په خوب کې الحمدلله ورته خو ذهني قابل یې ښه زه ډېر ذهني قابل یم که نه خدای شته الیکشن کې ماته ضرورت دی ماته دا پاکستان نه نقشه ده له بدلوم که خیري دا 4 غنټې دي نو دا خیر دی که ذکر نه ورکړي
مړه ذکر بس مړه بس کو ذکر به م کوو که خیر یو ژوندي او کوو به د 15 روجي وشي که خیر که نه موږ ورته ذهني تیار شو یو درخواست ته کومه وکړه په پښمني کې چې کله هم نسوار کوي نو د خدای خاطر وکړه خیال کوه هسې نه چې کالتوس ته نه په خوله کې پاتې شي ماشاءالله نن روژه ډېره ښایسته تېره شوه ډېر خوند یې وکړو یاره موسم هم ښه و ساجده تا خو پکې سر خوبونه وکړه نو یو خدا نه چپوز چې روژه ماته کې بس زر برینګو کې پیسې مې قرض پکار دی پیسې مې قرض تایر نه چپوز خدای دې بیا بیزته کې د بختور روژه ته کوستا قرض ته ګورم مړه بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين روټۍ مو خوړه ورونو اوس د کار جمع تیاره راځئ چې ټول په جمع نه لاړ شو په شریکه باندې ښه علي زوی ځه راځه مونږ راځه هلکه تاسو هم زر راپاڅئ که نه شابه یې کامران یې شابه زر راځئ شابه دا نسوار چې ولګې که نه لکه د ټولې دنیا بوج چې به د نه ښکته کوز شي اورې ماشاءالله مونځ مو وکړو که نه که نه زویه مونځ مزه وکړه مونځ او دس کوه په مونځ او دس کې هلکه ولې مونځ مو وکړو نه ما خو لږ نسواره چولي وو بس هغې سیسته لږ د چوده غونده کې الله تا څه کړي خو ده دلته وي ما دلته به جمع وکړو خو ده وکړو دا ته داسې تاریخ جمیل صاحب راغلی چې دلته به جمع وکړي او نه ته ته چې ما ویلې مونږ له راځه که نه تاسو خو چې دا نشوار ولګوئ نو بیا د نه دنیا مېري او آخرت هم د لري خو لکه زه درتلم لاله ده ویلې لاله وایي چې تاسو کور ته کښېنئ او کور خوښه دی او زه به مونځ له لاړ شم په منډه یو دښت یاره دا نسوار شریف نه دی د مونږ نه پس هم په دې لاله څوک ور ښودلی کېږي پیښو به هله تادي وکړه هله زه به راغلم لږه زه به راغلم ما څنګه چل دی هلکه زنګ نه کېدو ولې دي بس که ښه بس که بنده که روژه بنده که یا به قراره کښېنه تر څو چې حمید استاد ځان نه کړی هغه پورې زه چې کوم نه بس کوم ښه خبره باندې پوه نه شوې ته داسې الټا غونده کې لګیا یې روژه چې ماته په 19 کلي کې چې اذان وشي هلته چې یا چا څوک هسې مو وایي یا قربان او بس تا روژه ماته کړي او دلته حمید استاد ته انتظار کې د روژې اصول دا دي چې پښمنۍ به کم سے کم ته یو 3-4 منټه مخکې بندې خو ته حمید استاد غم نه یې راخیستی تا چې دا ججوره پړسولي نه یې دې پورې راوستي نه یې که نه ته د هغې پورې حمید استاد او ته دومره ښه سړی نه یې چې حمید استاد ته انتظار کوي روژه بنده که نه خدای شته چې راباندې کوم د باندې د سر کې لچینه راښکاره ما لاله قسم دی که په دې روژو دی ګوره پوه کړم ښه او یو طرف هر وخت مسلې او هر وخت مسلې نه اتي سر مسلې به کوم پرېږده مه ورته ګوره دا پښمنۍ هر څه ده پرېږده مه اوس به نه ګوره په پینډۍ ته مسلې په بېلمازه خوله باندې مې راپاسېدلې صرف خوله دې کنګال کړې نه مخ لیدلې دغه چل کې چې حمید استاد اذان نه کړی چې هغه پر نه بندوم حمید استاد به یا اذان کوي او یا نه خو زه به یې تا ته اوس غوږ ته وکړم څه په اصولي ځان کوی زه ته به ما ویني که نه ځکه که زه کور ته رالم ته به ما ویني ځه ځه ګورو به ځه سړی په یو کې هم نه پرېږدی ماښام له به واپس که خیر روانې ستا د خېټې ما ته پته ده ته به ما نه ماښام روژه ماته ونه کړې ښه بچو یې ګورو به ماړه د تا دی د خدای دوی خو باسي مونځ یې رانه قابو قضا کړی لکه څه کې لاله حق حلال فرض مونځ کومه ای خوششیه دا خو نور هغه دی راښته په دې ټایم ته فرض مونځ کې ولې ته چې په دې ټایم کې ولې خوششیه هغه زه د اشراق مونځ کوم
اشراق اشراق چې کله نور راوخیږي په دغه ټایم کې به اشراق مونځ کوې. زه خو درته ویم، زه خو درته چغې وایم چې د خدای خاطر وکړه، د مونځ سره لږه مینه محبت پیدا کړه، نو د مونځونو پته هم درته نه لګي. یو روژه او بل روژه مونځ کې او هغه هم درنه په سهار کې قضا شي. ولې درنه قضا شي؟ نسوار په دې مخوکه کې کښېږدي او سره د چونډې ویده شي. میلو ښه به قضایي اشراق مونځ وکړه، خو ویې کړه خو قضا دی لالا. ویې کړه، خو اشراق فرض نه. او شو لالا آی شاباشي تکړه زوی مې دی. زویه اوس داسې کار وکړه، دا واخله تسبیح د ماسپښین اذانونو پورې بلکې د جمع پورې جمع به وکړي، بیا به کور ته راشي. خو نه کور ته بیا هم مه راځه، مازدیګر جمع به په جومات کې وکړي، بیا به کور ته خو نه بیا هم کور ته مه راځه چې ماښام اذانونو ته داسې 20 منټه پاتې شي دواله به کور ته راشي، روژه به په یو ځای ماته. لالا ما دا روژه ماته پښمنه یم په جومات کې وکړم. بالکل مې خوښه ده. دوی ته وایي د ډانګي زور. دا په سړیتوب باندې نه کېدو. دته به ما ډېر وویل چې مونږ له پاسه اودس وکړه، نیمه نه ده. او که تاسو ما خوا دې خوا کول که نه دا ډانګی به یو ستاسو دا سټ Thank you.